سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. محمود شاه حبیبي چې د تیر نظام د هوایي چلند ادارې رئیس و، په کندهار کې د هیبت الله اخندزاده په زندان کې ساتل کیږي. سرچینې وایي چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي په کندهار ښار کې د هیبت الله اخندزاده په یوه زندان کې ساتل کیږي. سرچینې وایي چې د حبیبي ظاهري بڼه د طالبانو په زندان کې بدله شوې او ژیره ویښتان یې ډېر غټ شوي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند پخوانی رئیس افغان محمود شاه حبیبي په کندهار کې د مولوي هیبت الله په یو شخصي زندان کې ساتل کیږي. سرچینې وایي چې د محمود شاه حبیبي شاوخوا یو کال وړاندې له کابل څخه کندهار ته لېږدول شوی و او د مولوي هیبت الله تر مشرۍ لاندې کسانو تر کلک څار لاندې ساتل کیږي. دغه سرچینې چې د محمود شاه حبیبي له نږدې لیدلی دی وایي د حبیبي په شکل کې بدلون راغلی او د ژیرې ویښتان یې لوی شوي دي. له نورو بندیانو څخه په جلا کوټه کې ساتل کیږي او په 24 ساعته کې د محدود وخت لپاره د زندان له کوټې بیرون راایستل کیږي. د سرچینو له قوله کله چې نوموړی د زندان له ځانګړې کوټې بهر راایستل کیږي، د ملا هیبت الله له باوري کسانو پرته بل چاته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه سره نږدې شي یا خبرې ورسره وکړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې کله چې د کندهار ښار پر فضا بې پیلوټه الوتکې راڅرګندیږي، د محمود شاه حبیبي امنیتي تدابیر نور هم سختیږي او په ورځو د زندان له ځانګړې کوټې څخه بهر نه راایستل کیږي. یوې بلې سرچینې ویلي دي چې د محمود شاه حبیبي له دې وړاندې په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني د باوري کسانو له لوري ساتل کېده. د محمود شاه حبیبي کورنۍ دا تایید کړې ده چې دوی هم کندهار ته د هغه د انتقال معلومات ترلاسه کړي دي. د محمود شاه حبیبي په اړه افغانستان انټرنیشنل ویلي دي چې پر طالبانو د امریکا د فشار له ډېرېدو وروسته نوموړی یو کال وړاندې کندهار ته ولېږدول شو. طالب سرچینې دا هم وایي چې د نوموړي په اړه ټیټ طالبانو ته معلومات نه ورکول کیږي. د تیر جمهوري نظام په مهال د کندهار ولایت د ملي امنیت د تحقیقاتو مرکز د ملا هیبت الله ځانګړي زندان په توګه پیژندل کیږي. پخوا دلته له طالبانو، داعش او نورو جنګیالیو پلټنې کېدې او کله ناکله د دغه مرکز په یوه څنډه کې ځینې طالبان، داعش او نور جنګیالي رسنیو ته ښودل کېدل. د تیر نظام په مهال هم دغه ځای تر سخت امنیتي څار لاندې و. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.